والي مسؤلینو قومي مخورو سره د یو شمېر موضوعاتو د حل په موخه ولیدل. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د ولایت مقام په مقر کې د یو شمېر ادارو مسؤلینو سره په لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې د دوی ترسره کړیو اجراعاتو راپور واورېده. تورخم کې 32 افغان بندیان له پاکستانه راخوښي او هیواد ته ستانه شول. تورخم کې د جمعې په ورځ د دوو ماشومانو په ګډون 32 افغانان چې په پاکستان کې نیول شوي وو د اسلامي امارت د انټرپول پولیسو لخوا انتقال او ثبت شول. مسؤلینو وویل چې زیاترو یې قانوني اسناد درلودل. د ننګرهار کانال شرکت اړوند د مالدارۍ په اړه مسؤلین وایي د ورځې د 400 لیتره شیدو د تولید ظرفیت لري چې د تیر کال په پرتله د شیدو په تولید کې زیاتوالی راغلی. مسؤلین دغه راز وایي په فارم کې د 280 سره مالونو روزنه او پالنه ترسره کیږي چې 50 سره مالونه یې شیدې ورکوونکي دي. د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ مسؤلین وایي ګڼې په دښمنۍ ککړې کورنۍ د سولې په ټغر کې نولي او هڅه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې ټولې خپلمنځي دښمنۍ پای ته ورسوي. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې د کلونو بدۍ په دوستۍ بدلیږي او ورځ تر بلې د یووالي فضا رامنځته کیږي. ننګرهار کې د 150 ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ شپولي کلینیک کې ډاکټرانو اتحادیې له لوري د روغتیایي کمپ پرانیستې په ترڅ کې د 150 ناروغانو درملنه وشوه. دغه کیمپ د ډاکټر زرغون شینواري په استازیتوب پر مخ یوړل کېده. او د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اړوند کابل کندهار په لویه لار د 80 میلیونه افغانیو په لګښت د شهید نوررحمان جامع په نوم د یو جومات د جوړېدو چارې بشپړې شوې.